تنګه تنګه ډزه ډزه ویم سلام دې په دې جیب کې کېدوه خان راغلی دی او خپله کرایه غواړي وای نه منم د چا خبرې چې څوک ماله نږدې راځي نو والله چې په دې تلوار به تې دا سر پرې کړم وطنا 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 سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو د پښتو فلم انډسټري کې پسمار 3-4 فلم سازان دي چې د هغو فلم سازانو په وجه پښتو فلم انډسټري چلاږي په دې فلم سازانو کې ارشد خان دی د ارشد خان په کیریر باندې ډیر زبردست فلمان پراته دي چې کتونکو ډیر خوش کړي دي ارشد خان چې کوم فلمان جوړوي په هغو فلمانو کې ډیر فلمان داسې دي چې هغه فلمانو کهانۍ په یو تسلسل کې روانوي لیکن له ده څخه دا ګیله ده زموږ چې دی تر نن تاریخه پورې د داسې کوم فلمان دي په هغو فلمانو کې دی کومیډن کردار نه وراچوي پکار دی چې ارشد خان په خپلو فلمانو کې کومیډن کردار لازمن واچوي ګرانو کتونکو د کومیډن کردار خبره مځکه وکړه چې زما پر څنګ یو ډیر تکړه کومیډن یو ډیر بهترینه فنکار ناست دی له ده سره تفصیلي مرکه کوو د دې کومیډن نوم دی اکبر سلطان سواتی نو د اکبر سلطان سواتی پر فن او پر ژوند باندې تفصیلي مرکه کول غواړو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې اکبر سلطان سواتی ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مشه وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله په نامه چې لوی بخښونکی ذات دی ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته کې راغلی او مطلب دا دی چې موږ ډېر زیات خوشحاله شو په دې خبره باندې اول ما ته دا خبره وکړه چې زه له چا انټرویو اخلم د هغه تعلق سوات سره و په سوات کې کوم داسې کمالات دي چې دومره فنکاران یې پښتو فلم انډسټري ته او ډراما انډسټري ته ورکړي دي نو دا خو ډېره ښه خبره دې وکړله ولې چې زموږ کوم مین اداکار چې و د فلمونو غټ اداکار بدر منیر صاحب د دوم د سوات څخه تعلق و نو په دې شوق باندې زموږ چې کوم دی که نه ډېر ملګري د دې سوات نه د هغه په شوق سره راوچت شوي دي دې اداکارو ته په پښتو فلمانو کې کومیډن کردار ضروري دی او که نه نو دا خو کمیډین چې کوم دی دا خو د هر فلم یو حصه ده ډېر خلک دا دي چې هغه یو داسې اداکار خوښوي چې هغه کمیډین وي او په هغه باندې ډېر زیات خوشحاله وي خو نن سبا دور کې چې کوم فلمونه جوړیږي دا د دشمنۍ پورې جوړیږي د لوپرۍ پورې جوړیږي د شراب پورې جوړیږي د چرسیانو پورې جوړیږي پوه شوې نو لکه هغه خوند د دې نشته دی چې کم به پخوانو فلمونو کې بدر منیر صاحب په فلمونو کې اصف خان صاحب په فلمونو کې به دا کومه کمیډین چې و هغه کمیډي اوس دوی نه ورکوي په څومره فلمانو کې به د تر اوسه پورې د کومیډۍ کردار ادا کړی وي عظیم صاحب لکه ما لایف ډرامو کې تقریبا 300-400 ډرامو کې ما کار کړی دی دا پروګرامونه د کراچۍ په کم کمو ځایو کې کوایسته عظیم صاحب منګه کلفټن کې مم کړی دي او هیل پارک کې مم کړی دي بل داسې ډېر ځایونه دي چې هغې کې موږ هم پروګرامونه کړي دي او بل دا دی چې زموږ خپل پروګرام چې کوم دی دا لانډي ریډي روډ باندې چې کوم دی زموږ ډېر پروګرامونه چلیدلي او دا پروګرامونه سن 82 نه موږ شروع کړي دي او تر اوسه پورې دا پروګرامونه موږ کوو او تاسو ټول خلک یې لکه وینئ که نه او ډېر مخلوق دی له راځي ډېر خلک یې خوښوي وړوکی هم خوښوي لوی هم خوښوي مشر هم خوښوي تا تقریبا په 300 لایو ډرامو کې کار کړی دی په دې کې داسې کردار چې کتونکو ډېر خوښ کړی وي زما خو کمیډین کردار دی او ټول عوام چې کوم دی زما کمیډي خوښوي او زه چې بل کردار وکړم نو په هغې باندې خلک انکار کوي وایي چې نه تو کمیډین کار وکړه نو شکر الحمدلله اوسه پورې مې د خپلو ملګرو سره کار کړی دی کمیډین کې او هر سړی خوښوي په پوره کراچۍ کې چې وګرځې او چېرته لاړ شو
نو ټول خلک دغه وایي یار موږ ستا اداکاري خوښه ده کمیډین اداکاري کوي ته. اکبر سلطان وروره کتونکي بار بار ماته دا یایي چې اکبر سلطان د یو داسې خبره وکړي چې زموږ د ټولو زړونه خوشحاله سي. موږ یو پروګرام کړی و، هغه پروګرام و غریبانانو سره به نه چیړئ، په هغې کې زما د منشیتوب کار و. نو ما ته خان آواز وکړي چې منشي، نو زه ورته وایم چې جی 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 اسلام علیکم. هغه وایي وعلیکم سلام. ته دې کمپۍ کې وګوره چې د چا چا پیسې کرایه پاتې ده. نو زه ورته وایم چې جی ټولو راکړې ده، خو جی یو امریش ګل کاکا پاتې دی. په هغه امریش ګل کاکا پسې چې بیا موږ لاړ شو، هغه ته زه ور وټکوم او ور زه په کم انداز ټکوم انګه تنګه ډزه ډزه په دې طرف باندې ورته موږ ور وټکو. هغه چې راوځي سلام وکړي، نو زه ورته سیم ویم سلام دې په دې جیب کې کېدوه، خان راغلی دی او خپله کرایه غواړي، دا کرایه ورکړه، زموږ هم مازغه خراب کړو او خپل مازغه پې هم خراب یې. نو هغه ورته نه جواب راکړي چې یاره زوی مې دغه ته تللی دی ټیکهدار پسې، چې کله هغه پیسې راوړي نو بیا به زه تاسو له پیسې درکړم. نو زه ورته هغه ته څه وایم، یاره امریش ګل کاکا زما دې په خدای قسمې چې په کرایې په تا ده، مازغې زموږ خدای ته وګوره، رسول ته وګوره، دا کرایې ورته ورکړه چې موږ ته هم خلاص شو. پوه شوې؟ بیا خان وایي یاره چې ټایم 10 بجې شي ما ته به ووایې، زه هلته کې اوده یم په دې کې چې خان راشي ما راویښتي. هلکه وایي څه ټایم دی؟ زه چې وګورم تا دی خان دا خو په وبانې 14 بجې دي. هغه پسې موږ بیا لاړ شو. چې بیا لاړ شو وروره بیا ورته ور وټکو انګه تنګه ډزه ډزه چې راوځي که نه او اسلام علیکم. نو زه ورته دا سلام دې په دې جیب کې کېږدوه، راشه خان راغلی دی په پوزه باندې مچ نه پرېږده، مرچکو په سټه باندې ناست دی او کرایه پتا ده بیخې زموږ راوویسته، دا کرایي ورکړه. هغه وایي چې زوی مې راشه مخامخ د دې خان سره خبرې وکړه. چې راشي او په دې کې خان ما ته وایي یاره دوی دا سامان مامان والا بار غزار که دی ورته تاله واچوه. نو هغه بیا دا مینتونه کوي. زه یم هلکه خلاص به دې کم، خو که یو ګولۍ نسوار راله واخلې. په پښتو فلمانو کې یا د پښتنو په فنکارانو کې له چا متاثره سوي چې ته دې فن ته راغې؟ دا به پخوا یوه ډرامه راتلله د اسماعیل شاهد ډرامه به راتله میم-زرما. نو په هغې کې هغه اداکاري کړده که نه، وایي نه منم د چا خبرې چې څوک ماله نږدې راځي نو والله چې په دې تلوار به تې دا سر پرې کړم. هغه اداکاري به مونږ کته زما ورو د هغې سره شغل پیدا شو. نو په خپله لکه شوق مې ورسره ډېر زیات و. نو ورو بیا زمونږ یو مشر و سید باچا نومې دی، د ډرامو زمونږ لکه واحد مشر هغه دی. نو هغه سره به ما اداکاري کوله. نو په هغې سره زه عوام لکه ډېر زیات خوښ کړم. پوه شوې؟ نو بس زه بیا ما بله اداکاري نه ده کړې بغیر د کمیډۍ نه. بنیادي طور د کومې علاقې؟ زه د سوات یم او سوات کې بیا د منګورې نه بره چارباغ ورته وایي، زه د هغه چارباغ یم. چارباغ کې بیا بره سړک چې نه ورته وایي داسې غره کې ده، هغې کې مونږ پاتې کېږو. په آخر کې که د څه پیغام په ذهن کې وي هغه زموږ له کتونکو سره شیر کړه. زما خپلو پښتنو وروڼو ته دا خواست دی الله دې په اتفاق سره ساتي، هر ځای کې چې وي، هر ملک کې چې وي، الله دې آباد ساتي، ښاد دې ساتي. خو د دې سره بله خبره دا ده چې د خپل مور او پلار احترام کوئ. پوه شوې؟ دا په موږ باندې لازم دي او خپل لمونځ اودس کوئ، الله یادوئ. پوه شوې؟ دا زموږ د ټولو کامیابي ده او دا هر ځای کې چې پښتون دی ټولو ته دې زما سلام وي. ګرانو کتونکو دا و اکبر سلطان چې د ده پر ژوند او پر فن باندې له تاسو سره تفصیلي مرکه وسوه. تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاسته. د خدای په امان.